السلام علیکم د سکلز فور یوټیوب چینل ټول ملګرو ته به د هیلې چې ټول راته روغ یاست صحت او عافیت جامې پر تن ولې ملګرو د عبدالقیوم تعریف هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوی یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب لایک او د بل آیکن ته پروت موږ هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي ملګرو نن ډېر خوندورې ویډیو کې حاضر شوی یم پرته موږ ته یو ملګری راسي چې موبایل دې راکړه زنګ لپاره یوز کوم یا زنګ په بل ملګري ته وهمه نو موږ مجبور یاستو چې موبایل ورکو زنګ لپاره موږ موبایل یوز کوو کله موږ موبایل ورکو زنګ پرې نه وهي لاړ سي فیسبوک ته ځي انسټاګرام ته لاړ سي ټیک ټاک ته لاړ سي واتساپ ته لاړ سي زموږ شخصي کوم میسجونه دي هغه ګوري یا کوم موږ شخصیت ده یا شخصي چا سره اړیکې لرو هغه ګوري یا ویډیوګانو ته ځي مکس پلیئر ته ځي ویډیوګانې ګوري یعنې زنګ لپاره یې یوز کړی بیا نورې اپلیکیشن هم کاروي موږ څنګه کولی شو د هغې مخنیوی هغه طریقې په استعمال سره موږ کولی شو چې دې مخنیوی هم وکړو بله خبره دا ده چې موږ څخه ملګري موبایل وغواړو خامخا به یې ورکوو نو بیا دغه موږ ورته وایو چې دې کې شخصي شیان دي نو دغه ویلو ته حاجت نشته دا طریقه په خپل موبایل کې ترسره کوئ که چا راته ویلي چې موبایل راکړه زنګ لپاره یوز کومه نو تاسو یې ډایرکټ ورکوئ هغه طریقه ورسره ترسره کوئ دا سیټینګ ورسره ترسره کوئ نور هېڅ به هم نشي کولی یوازې به زنګ کوي که درته وایي چې موبایل راکړه مکس پلیئر یا ویډیوګانې پکې ګورم نو ور یې کوئ یوازې به ویډیوګانې کتلی شي نور یو اپلیکیشن ته داخلېدی نشي ټیک ټاک ته داخلېدی نشي واتساپ ته داخلېدی نشي یوازې به ویډیوګانې کتلی شي نو دا ویډیو څنګه ده او څنګه دا سیټینګ کیږي که ویډیو مو نه وي لایک کړي ویډیو درسره لایک کړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ راځئ ویډیو شروع کړو also سیټینګ باندې کلیک اخلو صحیح ده سیټینګ د باندې سیټینګ ده صحیح ده دغه سیټینګ اپلیکیشن باندې زه کلیک اخلم کله مې کلیک واخلم دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ چې سکرین صحیح ده ملګرو پین ملګرو دغه نوم درته ښکاري دغه نوم به تاسو په سرچ کې ولیکئ دغه سکرین کې تاسو ته ښکاري چې دغه نوم به راواخلئ او سرچ بار کې به یې ولیکئ کله مو ولیکئ دې باندې به کلیک واخلئ ملګرو کله مو کلیک واخیست دا به آف وي تاسو به یې آن کړئ ما مخکې آن کړی و یعنې ما آن ده خو تاسو لپاره مې ښوده چې تاسو هم دا آن کړئ دا به داسې آف وي تاسو موبایلو کې تاسو به یې آن کړئ صحیح ده ملګرو تاسو اتومات یو موبایل کې یو اپلیکیشن اضافه شو نو که چیرې تاسو موبایل ملګري ته نه وخت نو درته وایي چې زنګ لپاره یوز کوم دغه زنګ هغه ته به راسئ اپلیکیشن ته به راسئ کله راغلی دلته به دغه مکزیمم بټنه دغه ایکن دغه تاسو ته ښکاري دغه به تاسو کلیک کړئ صحیح ده ملګرو کله م کلیک کړ دلته باید تاسو موبایل کې ځینو ملګرو دغه ځای کې یو اپشن اضافه شوی ولې ما موبایل کې دلته یو اپشن اضافه شوی ملګرو دلته ګورئ چې 3 ډاټا اضافه شوي صحیح ده ملګرو که دغه زه آف کړم دا به 3 ډاټا به نه اضافه کېږي صحیح ده هغه به وروسته درته وښایم خو دغه 2 ډاټا دي د 2 ډاټو باندې زه کلیک اخلم کله مې کلیک واخیست دلته لیکلي پین صحیح ده ملګرو زه بیا کلیک کړم دغه ځای به زه کلیک کړم او بیا به پین په کلیک کړم ګوره ملګرو دلته راځم دغه پین باندې کلیک اخلم صحیح ده ملګرو پین مې کړ اوکې مې کلیک کړ دا نور پین شو ملګرو نور دغه اپلیکیشن کې زنګ وهلی شي نمبر اوکې کولی شي صحیح ده زنګ وهلی شي نمبر یې راړولی شي یوازې همدغه اپلیکیشن کې کار کولی شي نور یو اپلیکیشن کې کار نشي کولی که چیرې دغه بیک بټنه کې کاږي ملګرو دا کار ورته نه کوي که دغه بټنه کېږي مګزیمم بټنه وهي نو کار ورته نه کوي که د صفحه راښکته کوي کار نه کوي ملګرو تاسو فهم ده تاسو که چیرې دا موبایل خپل موبایل کې عملي کې نه کېږي ښه اوس هغه موبایل ملګري زنګ لپاره یوز کو زنګ یې چاته وهه پرته دغه نمبر ده نمبر یې پکې اوکې که او زنګ یې ور ووهه صحیح ده ملګرو نو زنګ یې کله خلاص که موږ ته راځي بېرته موبایل راکوي نو موږ څنګه کولی شو چې دغه پین نه خلاص کړو صحیح ده ملګرو نو راځو دغه دغه بټنه باندې کلیک اخلو ملګرو دغه بټنه باندې لانګ پریس به کوو دلته دغه باندې به بیک آف او مګزیمم هغه باندې به لانګ پریس کوو کله لانګ پریس وکړم ملګرو تاسو ته اوس ښکاري زه لانګ پریس به کوم دا باندې لانګ پریس وکړئ او دې باندې به هم لانګ پریس وکړئ ګورو ملګرو دا اتومات وځي صحیح ده
اتومات ووتل صحیح ده کوډ ته لاړ د به کوډ خلاص کم ګوره ملګرو خلاص شو زه نور اپلیکیشن کارولی شم ګوره ځینې ملګري وایي چې د اول نه اضافه سوی ګوره زه هغه سکرین پین بندومه ګوره 3 ډټه بیا ماته نه راکوي صحیح ده ملګرو سکرین پین صحیح ده زه دا اوس اف کوم کله مې اف کوم دې اپلیکیشن ته نو زه یوازې دې لپاره کار نه کوي ګوره ته زه وهم ماته لوک راکوي سپین نه راکوي صحیح ده ملګرو یعنې دلته ماته دغه دې باندې د کلیک واخلم ماته پین نه راکوي ګوره ماته پین نه راکوي لوک راکوي صحیح ده لوک راکوي لوک نه وتلی سم صحیح ده لوک هېڅ کار نه کوي ولې مهم اپلیکیشن دا زه اوس ان کوم زه تل آن ساتم ځکه ملګري موبایل غواړي وایي چې زنګ ووهو یا ویډیوګانې ګورو یا نور یا وایي چې عکسونه ګورو نو مجبور یې چې ملګري ته موبایلونه ورکړو زه دا طریقه تل آن ساتم او دې طریقې په استعمال سره تاسو ټول کولی شئ لکه هغه لپاره عکسو لپاره یې کولی شئ دا علامه پوهئ بیا په 2 ډاټو باندې کلیک واخلئ دلته یې پین کوئ نور دلته به اوکې کوئ صحیح ده ملګرو دلته یې طریقه ښودلی دغه کله ووتلې دغه 2 طریقې دا 2 کوم اپشن یې ان کړي دلته به هم ګوته کېږي او دلته به هم مګزیمم او بیک اپ باندې ګوته کېږي دې باندې بیا وتلی سي اوکې کوئ ګوره عکسونه پکې کتل کېږي صحیح ده ملګرو عکسونه پکې کتل کېږي ولې متاسفانه دې نه وتلی نه سي ګوره صفحه وتلی نه سي نو څنګه به اوس همدغه مخکې طریقې ښودل ده باندې به لانګ پریس کوو کله م لانګ پریس به وکړو د اتومات ډبل اوزي دغه ویډیو د هیلهمند یم چې خوښې وړ مو ګرځېدلې وي که خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او څه مو ترې زده کړي وي ویډیو سره لازمې لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو ستاسو ملګري هم له دغه هنرو څخه آګاه اوسي تر بیا بلې ویډیو پاک له یاده لره سپارم هر چېرته چې اباد سوکاله برخه اوسي الله مو مل شه